دغه سړک اعلان کړی دی او هغه به د بدر منیر په نوم باندې وي. دا اعلان ما د مفتو نه کړی دی، بیا مطالبه وکړه خو هغه وخت پکې تیر شي. دی د یاسمین خان د قبر خبره وکړه. بالکل زه اوس خپل کلچر ډپارټمنټ ته ویم چې تاسو به هغه قبر وګورئ او دا قبر به ورله مونږ په خپلو پیسو پخو او دا به ورله چې کوم دی نو مونږ جوړو. زه ګرانو ملګرو د یاسمین خان یو وړه خبره چې خلک خو وایي چې فلمي هیروینه وه او زمونږ د خلکو د فلمونو په بابت کې یو عجیبه نظرم دی. کله چې مړه شوه ویشتې شوې وه 15 ورځې پس عدالت حکم وکړو چې دا دوباره راوباسي پوسټ مارټم یې وکړئ. ډېر خلک د قبر د حالاتو نه خبري چې 24 غنټې پس سړی بلاسټ شي وشلېږي او یاسمین خان چې 15 ورځې پس راوښکنو د قبر نه خوشبو تله. په دې نظر چاته مه ګورئ چې دی څه کوي. دا لوی باچا څه پته لګي چې د چا دا خوښه ده او په چا باندې مین دی. نو په خپلو خبرو باندې نازېدل نه دي پکار او ور چاته د عزت په نظر کتل پکار دي. هغه یاسمین خان چې د هغې د قبر نه خوشبو راتله خو داسې ښېګړه او نیکي به یې کړې وه که. لہذا زه ستاسو په دې یو څو ماتو کړو الفاظو یو ځل بیا ستاسو وخت مې ډېر ویشتو خو ما وی چې دا فضا دله بدله کړم. د دې نه پس ته به نوره مستي ګورئ. خو دا د طارق شاه خبره چوکه نو دا ما سره د هغې 2 لکه قرض پاتې وي. قرض نه مراد دا چې د هغه په نوم پیسې را جمع شوې وي او دی له مونږ مخکې لږې پیسې ورکړې وې. طارق شاه ډېر لوی سړی و، دا پیسې ډېرې کمې وې. خدای امانت و ما ته چا وي چې دا پیسې بل چاله ورکړه. ما وی چې دا د طارق شاه د کور امانت دی، خیر دی مونږ له به خدای نورې راکړي خو دا به هغوی له واپس ورکوم او نن مې دلته چې کوم دی نو چک ورکړه. زه د کلچر د دې فنکشن نه د یاسمین خان چې د یاسمین خان واقعي چې زما که خفه کېږئ نه نو ډېره مې خوښه وه او ما نم چاته فلمونه پاتې نه دي او ښه په نره مې کتلي دي او ښه په نره یې ګورئ. او مخکې ورځو کې لندن ته تللی وم د شاهرخ فلم مې کتلی و مای نیم از خان. نو هغه کې هم د پېښور رګ دی. هغه چې کوم فلم جوړ کړی نو د فلم ټیم دا دی تاسو ټولو به کتلي چې وای خان چې کوم دی نو د امن سړی دی چې مای نیم از خان آی ام نٹ ا ټیرریسټ. یعنی زه دهشتګرد نیم، زه چې کوم دی نو امن پسند یم. مونږ هم نن او هغه ټولې دنیا ته هغه پیغام ورکړی او زه دنه په دې اجازت غواړم چې ګرانو ملګرو مونږ نن هم دا خبره کوو چې مونږ مذاکرات کوو، مونږ په وطن کې امن غواړو، مونږ مینه غواړو. راضي دي چې کوم خلک د دهشتګردۍ په دې اور کې ککړ دي مونږ ورسره خپل زه به دومره ویم تاسو به ما څوک پیژنئ څوک به مې نه پیژنئ. زه د خپل زوی وینه ورته بخم چې دی راځي او مذاکرات کوي او دې ځای کې چې کوم دی نو امن راولي. خو که چېرته دی په د انسانیت په ژبه نه پوهېږي او د مینې په ژبه نه پوهېږي او د ورورولۍ په ژبه نه پوهېږي نو چې څنګه هم په ملکنډ کې وله غاښونه مات کړي دي همدغه رنګ به وله چې کوم دی په دې ځای کې هم غاښونه ماتو شکست به وله ورکوو. او نن یې ویلي دي چې وایي ډرون اټیک کېږي نو ځکه مې دلته دماکه وکړه. نو ډرون اټیک خو امریکا کوي هغې سره خبرې کوي او امریکې ته خو د ایمان نشته او په موږ باندې دماکې کوي. زه ویم چې امریکا کوي ناجیزه کوي چې دهشتګرد دلته کومه کاروایي کوي دام غلطه کوي نو په دې را سره لوزو کوي چې د امریکې غلط ته غلط وایو نو د دهشتګردو د غلطو ته په سر کې غلط وایو او دا دهشتګرد به چې کوم دی نو ختمول غواړي. زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو زیات مشکور یم او د دې ډېر ښکلي پروګرام او تاسو چې ځوانان کشران راغلي خدای هم دغه رنګ خوشحال لره او زه د پښتو په ژبه تاسو نه اجازت غواړم ما سره به ټول په دې کې شریک یئ. وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ، زیم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ، پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ. دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي. خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ، که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ.